السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د یوټیوب کم کسان چې یوټیوب استعمالوي د ویډیو ګورئ نو حتما تاسو یوټیوب ګورئ. د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې کې زه تاسو ته یو څو آپشنې د یوټیوب در پیژنم چې ستاسو لپاره یې پیژندل ډېر زیات ضروري دی. ګورئ دوستانو، کله چې موږ تاسو یو ویډیو ګورو نو بعضې زموږ ویډیوانې د طریقو زده کولو په باره کې شوي، نو بعضې کسان داسې وي چې غواړي هغه ویډیو سپیډ تیز کړي. نو تاسو بالکل د هر یو ویډیو په یوټیوب کې ویډیو سپیډ تیزولی شئ. د دې لپاره په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته لاندې پلی بیک سپیډ کې چې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو ته نارمال که چېرته تاسو غواړئ د سپیډ یې ورکم کړئ، د ویډیو سپیډ کموه هم شئ. نو که چېرته تاسو غواړئ سپیډ زیات کړئ، دلته کې ګورئ 1.25 یا په دې باندې کلیک وکړئ 1.5 کوئ 1.15 کوئ. په دې طریقې سره تاسو سپیډ زیاتولی شئ. کله چې 1.25 کوئ نو ستاسو د دې ویډیو سپیډ چې کم دی هغه به یو څه نه څه زیات وي. دوستانو، یو څو آپشنې دي د یوټیوب ښه هم زده کوو، نو یو دوه آپشنې ضروري نور هم دي. نو د ویډیو تر اخره ګورئ. د دې نه مخکې که چېرته مو ویډیو نه وي لایک کړی، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ که غواړئ زموږ هر رنګ معلومات تر ټولو مخکې وګورئ. نو دوستانو، دلته کې ورځو یو څو نورو آپشنو ته یې ګورئ. کله موږ څه چې سرچ کړی وي غواړو هغه ختم کړو نو بالکل ختم کوای شئ. خپل چینل په ایکون باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. دلته کې دوستانو تاسو ته آپشن درکوي کلیر سرچ هسټري. په دې باندې چې کلیک وکړئ بیا لاندې په دې بیا په کلیر سرچ هسټري باندې کلیک وکړئ نو ستاسو کوم څه چې سرچ کړي وي په سرچ باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته به هغه لاندې لیکنه نه راځي. څه مو چې سرچ کړي وي هغه به ټول له ستاسو یوټیوب څخه ډیلیټ شي. دوهم که چېرته تاسو غواړئ تاسو کومې ویډیوانې کتلې وي هغه ستاسو په یوټیوب هسټري کې سیو پاتې کیږي، غواړئ هغه له خپل یوټیوب څخه ختم کړئ. دلته کې پاتې کیږي. زه یو ستاسو ته درښیم هم کله چې لیبرې آپشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته هسټري آپشن درکوي. ګورئ دلته کې دا آپشن درکوي. په دې ځای کې ستاسو ټوله هغه ویډیوانې وي چې کومې تاسو کتلې وي. نو د دې ختمولو لپاره په خپل تصویر ایکون باندې کلیک وکړئ، سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ، بیا هسټري اینډ پریویسي ته راشئ. دلته کې په کلیر واچ هسټري آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې بیا لاندې کلیر واچ هسټري آپشن باندې چې کلیک وکړئ ستاسو هغه کتلې شوي ویډیو چې یوټیوب سیو کړي وي هغه به ټوله بیرته ډیلیټ شي. دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ په جنرال باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو ته یو آپشن درکوي ډبل ټیپ ټو آپشن. دلته کې تاسو ته به ښکاري. په دې باندې دلته کې تاسو کله که تاسو خیال کړئ موږ یو ویډیو ګورو د هغه ویډیو ښي طرف ته یا ګس طرف ته چې کلیک وکړو ویډیو ریورس شي، که ښي طرف ته کلیک وکړو نو 10 سکنډه مخکې شي. که چېرته غواړئ هغه 15 سکنډو ته راولئ یا 20 سکنډو ته راولئ یا 1 منټ 60 سنتو ته بوځئ نو بالکل تاسو یې کولی شئ. دلته کې د هغه انتخاب وکړئ. بیا کله هم چې تاسو په ویډیو باندې ښي طرف ته کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به ستاسو د انتخاب شوي سکنډو سره مخته وروسته ځي. نو دوستانو، دا یو څه سیټینګ و. که بیا هم چېرته تاسو غواړئ یو څه نه څه ستونزې لرئ نو تاسو یې موږ ته کمنټ کې لیکلی شئ، موږ به په هغې باندې ویډیو درته جوړوو. نو دوستانو، دا په یاد لرئ کله که چېرته تاسو غواړئ یو ویډیو سپیډ زیات کړئ نو تاسو په درو ټکو باندې کلیک کړئ. لاندې پلی بیک سپیډ آپشن درکوي، په هغې باندې کلیک کړئ. بیا هغه ویډیو په خپل ترتیب سره د سپیډ انتخاب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستان، نو د هغه ویډیو سپیډ به زیاتېږي، ستاسو ټایم به هم زیات نه ضایع کېږي. هغه ویډیو چې کوم دی په خپل خوښې سپیډ سره کتلی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.